د انسان جزء اصلي ډېر وړوکی دی. څومره دی؟ یو سانس کې نطفه، یو سانس کې نطفه چې ده که نه، دا دې کې 12,000 سپرم دي، 12,000، او د هر نه یو انسان جوړیږي. نو د انسان یوه نطفه چې په 12,000 تقسیم کې، نو حاصل ترې نه یو انسان دی. دا باقی بیا ضایع شي، بس یو تی جوړ شي. نو هغه یو چې یو سانس کې په 12,000 تقسیم کې، او د هغه یوې ذرې نه انسان جوړ شي، هغه جزء اصلي دی. هغه څه کې؟ هغه په دوربین څه کې چې هغه په ضربین او په خوربین باندې نه معلومیږي. نو چې کله انسان مړ شي که نه، د ده چې کوم جزء اصلي د بدن دی، دا نور خو زواید دي که نه، نو دا زواید خوري کېږي، او چې کوم اصلي جز دی هغه نه خوري کېږي. هغه خو پروت دی په قبر کې، و هغه تا ته نه ښکاري. هغه دومره وړوکی دی چې هغه په خوردبین نه ښکاري. نو ته به څنګه معلوم کې؟ نو انسان بدن شته په دې قبر کې، خو تا ته نه ښکاري. او دا چې کم در تخکاری چې خوره د دا اجزای زائده دي، دا غا زیاتی اجزا دي، دا کمیږي او زیاتیږي. منګ او تاسو په ژوند کې چې سړی غټ پهلوان شي او بیا ورزش شروع کړي، نو نری کېږي که نه نری کېږي؟ نو دا معنا ده چې انسان ختم شه نه، بده ورزش وکړه، ځان یې کم که، هغه زائد اجزا چې وو هغه یې راکم کړه که نه. نو غرض دا دی چې انسان په قبر کې شته، فل ختمیږي نه، اجزای زائده ختمیږي. خو بعض اولیاء، بزرگان، شهدا او انبیاء، هغوی د خپل بدن د خپل رب د رضا دپاره استعمال کړی او خدمت کې صرف کړی. نو الله تعالی هغوی ته یو خارجي او زائد اعزاز ورکی، یو کرامت ورکی، چې اصلی بدن خو ستا هغه وړوکی دی، خو دغه اجزاء زائدم تا زما د رضا دپاره صرف کړي دي. نو چې څنګه هغه نه ختموم که نه، نو دام نه ختموم. نو چې قبر اوسپړې ټول بدن پکې روغي، دا د هغه زیاتی او کرامت دی، او دا یو اعزاز دی. دیو جن رسول الله مبارک فرمایي چې د انبیاء بدنونه دا خاوره نشي خوړلی. ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. الله تعالی په ځمکه دا حرام کړي دي چې د انبیاء اجساد دی وخوري، ځکه د نبی ټول بدن د خدای پاک پر رضا کې استعمالي. نو اجزای اصلیه وی او زائدم وی، او عام انسانان خودم را قربانی نه ورکي. نو اجزاء زائده او ته الله تعالی غ کرامت ورنکي. و اما جزء اصلی چې دی هغه په قبر کې موجود دي، په قبر کې موجود دي. نو تاسو بوایي چې په قبر کې موجود دی، نو روح خو علیین کې دی که نه، یا سجین کې دی. د مومن روح علیین ته ځي، وم اسمان نه پورته، او د کافر روح سجین ته ځي، د وم ځمکې نه لاندې، او دی خو دلته هدیره کې پروت دی. نو څنګه ژوندی دی؟ او دا چې کم مړی موږ ولیده که نه، نو څنګه چې زمونږ دی په کفن کې ایښی و، همغسې و، خورېدلی نه و، کفن نه دی خورېدلی. او تاسو وایئ ژوندی دی، نو چې څوک لږ فکر وکړي بیا دا اعتراض ختمیږي. دا سړی چې ویده شي که نه، دلته جومات کې ویده شي، کور کې، او په خوب کې مکې مکرمې ته لاړ شي او طوافونه کې، زوی دې راپورته کړي، پلاره پورته شه،
دی ورته وایي بچی غلط کار دی وکړو ما طواف وکړو او د حجر اسود په ټیلو کې لګیا وم ما وی دا به مچې کما نو تا راویښ کړم اوس دوی ورته وایي چې یا پلاره نو حجر اسود کې چې سړی ټیلې وي او منډې وي نو پښې نه خورئ لاسونه نه خورئ ته خو غلی پروت وي ته خو نه خورېدې خورېږي خو نه خورېږي نو څنګه تا منډې والې دا قانون دی ها کله چې عالم بدل شي که نه بیا سړی د یو عالم والا د بل عالم په حالت نه پوهېږي دا د نیر نشي دا زوی په عالم الیقظت کې دی یعنی بیداری عالم کې دی او دا پلار په عالم المنام کې دی داغه عالم جدا دی هغه ویده دی او د عالم جدا دی دی ویښ دی قانون دا دی چې کله عالم بدل شي که نه نو د یو عالم خلق د بل عالم په حالت نه پوهېږي ځکه دې زوی ته د پلار هغه منډه نه ښکاري او پښې او لاسونه نه خورئ او دا زوی که په دې جومات او کور کې منډې وی نو دې پلار ته نه ښکاري ځکه هغه په بل عالم کې پروت دی که نه عالم چې بدل شي بیا د یو بل نه خبرېږي نو دقه رنګې دغه سړی په دې قبر کې دی او د ته حور هم راځي د ته خوراک هم راځي د الله ولی دی یا دی کافر دی عذاب کې دی خو مونږ او تاسو خو په بل عالم کې یو که نه مونږ په عالم الدنیا کې یو او دی په عالم برزخ کې دی عالم چې بدل شي دی زمونږ نه دی خبر مونږ د ده نه یو خبر نو ښکاري راته ځکه نه یوه دنیا ده یوه خو چې یو ویښ دی او بل وده دی نو د یو د بل حالت نه خبرېږي نو چې دا دنیا بدل شي هغه قبر ته لاړ شي او ته په دنیا کې نو څنګه به ته د هغه نه خبر شي او دا یو ابتلا او امتحان دی ګوره که الله تعالی د یو عالم خلق د بل عالم په خلقو خبرولی بیا خو ابتلا نه وه بیا خو ازمایښت نه و بیا به هر سړي آخرت طرف ته منډې والې چې وایي قبر کې خو دا مزیدي دا مزیدي دا ګوره پلار راته ښکاري او جنت کې ناست دی او خوراکونه کوي نو بیا امتحان و یا دغه سړی په اور کې سوځي بیا خو چا نافرماني نه کوله دا امتحان په دې دی چې دا خبرې ټولې پټې دي نو تا ته پته نه لګېږي چې قبر کې څه حال دی چې معلومات درته وشي بیا خو څوک نه کوي وړاندې دا ابتلا او امتحان په دې پټوالي کې دی دا زمونږ او ستاسو مرګ وخت ولې الله پټ کړی امتحان را باندې کوي دا قیامت ولې پټ دی ابتلا ده که نه نو دقه رنګې د قبر ژوند پټ دی ځکه چې دا ابتلا ده که نه دا امتحان دی نو ځکه مو تا ته پته نه لګېږي ښه نو موږ زړه کې دا راځي چې بس قبر کې هېڅ نشته او هغه پلار مې چې ښخ که 10 کاله بعد مې چې را وسپړه همغسې پروت و او دا علما وایي چې څوک وفات شي دته ملایکې راځي او قبر کې کښېنئ او پوښتنې ترې کوي من ربک وما دینک ومن نبیک نو دی چې په قبر کې ناست دی نو دا کفن خو به یې د ځان نه لرې کړی و که نه او دا خو همغسې کفن دی نو دا واله که ته خو په عالم الحیات کې په عالم الدنیا کې او پلار دی په عالم البرزخ کې دی عالم چې بدل شي د یو عالم سړی د بل عالم په حالت نه پوهېږي او مثال مې هم درته ووې سړی ویښ دی او بل وده دی تور سره خوا ته ناست دی
نخپی خورئی نا لاس خورئی نا سر خورئی نا جب خورئی خو چراوی خیکی کنا وی خطرناک خوب میولی دا وی سنگا وی زمره را پسیو او غر تو ختم او دا غر نلان دی رو غرزیدما خو چی خطو نرا ختم نو بستا راویخ کلم ان سڑای چی دا غر نرو خوزیگی نو چقی نوی او دا غلی پروت تے نو دا دی زویت پتہ ہونا لگے دلا ولی زکا اگر عالم جدا دے دا جدا دے کنا او عالم چی بدل شی نو سڑای بیا دا یو حال نا بل حال نا منس کی پرده دا کنا نو دا قبر عذاب شتا دا قبر سختیم شتا اللہ ہم دیتے اساتی او نعمتونیم شتا خو منگا و تاوستا پتہ ذکر نلگی گی چلتا عالم جدا دے کنا او عالم چی جدا شی نو سڑی تا پتہ کل لگی بچے دا مور پخیٹا کی کا نہیں یو نرائی پردہ دا غوخی دا دنیا کی چی سکی گی ورطا پتہ نہیں او منگا و تاوستا پتہ نہ لگی گی چی دا بچے پا دے دا مور پر رحم کی خوشحال دے کہ خپا دے سنگا حالت کے ولی عالم جدا دے دا جدا عالم دے دا عالم الدنیا دا او اگا عالم الرحم دے عالم الارحام دے اگا خود جدا دا نو کدل تا ذکر نہ دے نو پنور آیاتونو کی او پنور حدیثو کی بیا ذکر دے نو دا معتزلہ و خبر صحیح نہ دا رازا نو اللہ وی ولی مانا منائی وکنتم امواتا تاسو مڑوئی عالم المادی کے فاحیاکم اللہ جوندی کڑی در روح پا ورکولو سر پا دنیا کی ثم یمیتکم بیابتا سمڑکئی دلتا ہمیشہ نہیں ثم یحییکم بیاب مجوندی کئی پا قیامت کی اگر میز کے عالم نو دریم اگر نہ دے ذکر خان قیامت کے مجھ جوندی کی نبیا بسکی گی ثم الیہ ترجعون دا الہی جار مجرور دے متعلق دے ترجعون پورے او جار مجرور خو معمول دا فیلی کنا او معمول دا عامل نسی دا رستی دلتے مخ کے ذکر کو دا حسر دا پارا تقدیمم دا دواتو دا حسر ندے کر پرون میں در طویلو نسم ایلی سمانا امدی اللہ تبتاسو واپس کولے شئی دا امدی دا کم زین معلوم ہو الہی دا تقدیمنا یادسی ہوا ہے خاص دی اللہ تبتاسو واپس کولے شئی دا خاص تکے کم زین معلوم ہو الہی پدی مقدم دے کنا نو خاص دی اللہ تبتاسو واپس کولے شئی د خپل اعمالو د جزا او د سزا د پارا دا کم عملونم چې دنیا کې کړي دي کدا خی نو جزا در کول پکار دی کنا نو الله به جزا در کی او کدا بدی نو سزا در کول پکار دی کنا نو سزا بم در کی نو الله تعالی یو عدالت لري الله تعالی یو محکمه لري پاغے کی بخ او بد تا سزا و جزا ملاوی او دنیا کی اللہ تعالی عدل کرے دے خو ثمرہ دا عدل نہ معلومی ہر سڑے بس گیلا کئی دت دی لس بنگلی ورکڑی دی او زما دا باسیکل جنگلم نشتا نو سڑی دا پتہ نہ لگی کنا دا ټول شوی بال تا معلومی گی دلتا یو سپینگیری سڑی تا مسلمان تا سپیڑ ورکا او داغه دسترګو نوخ کې روان شي دا بدمعاش او متکبر خسور کی ایس نشتا دا یو اثر لري ظلم د دې ظلم اثر د پاره یو محکمه ده هغه ته قیامت وای بیا بال ته درته پته لګيږي دلته دې منځو کو او دست یو کو نیکی دی وکړه تا ته خص ملو نشو چا د تشاباس او فرینونه وي نو د دې چې کومه میوه ده د دې دپاره بیا یو محکمه ده یو عدالت ته یو میدان دی هغې ته د حشر میدان وایي هلته بیا الله تعالی بدلې درکوي نو که چا نیکي کړې وه او که چا څه کړې وه ذکر رسول الله مبارک فرمایي
दुनिया के इंसानन खो प्रेगदा چې یو زناور د خکر والای او بل زناور بیخکروي او دنیا کې د خکرور دا بیخکر زناور وهلای کنا نو الله تعالی به بیخکر والا تخکر ورکی او د خکر والا نه بخکر لري کی او ورته وبوای چې واخلت بدل نو دقه زناور بد دی بل نه بدل والی هغه داسې ورځ ده انسان خو پرېږده چې زناور بم نه بچ کېږي چې د یو بل سره ظلم کړی که نه نو هغه بدل به تیاخلي پوهېږي که نه دا مظلوم چې لږه ګزاره کېږي نو قیامت باندې تسلی کېږي چې ظالم اوس خو دې زیاتی وکړه او زور مې در باندې نه رسېږي یا ورځ شته بیا به درنه بدل اخلم نو د مظلوم تسلی وشوه که نه یتیم چې څوک خفه کړي نو تسلی په قیامت کېږي فقیر چې څوک خفه کړي تسلی په قیامت کېږي زه یو ورځ شته بیا به بدل والو او ظالم وایي زه ګورو بالته به قیامت کې دومره قمقل دی هغه وایي که دا زور به ما سره هلته وي نو داسې یو ورځ شته او د هغې ورځې نوم قیامت دی قیامت ورته ولې وایي قیامت د قیام نه دی که نه قیام درېدلو ته وایي هلته به ټول خلک ولاړي کنه یو حساب کې به زرګونه کاله لګېږي خو دا معنا نه ده چې زما نمبر خو لا وروستو دی او زه به چې دی نو سملمه او خوب به وکم یا به کښېنم نه او دومره خطرناکه ورځ ده الله دې موږ او تاسو باندې اسانه کړي چې هغې کې به ټول خلک ولاړي څوک به کښېني نه زرګونو کاله ورځ ده خو ته به ولاړې ځکه ورته قیامت وایي او دویم نوم یې دی ساعت ورته ولې وایي هلته چې د چا دنیا کې زر کالم عمر تیر شوی که نه نو هغه به وایي چې ما دنیا کې 1 ساعت تیر کړی او همدقه اوس زه راغلی ما د دنیا ټوله زندګۍ ته به نسبت د ساعت کوي او حشر هم ورته وایي حشر جمعوالی ته وایي او ټول خلق به قیامت کی جمع کیږي که نه نو ځکه نو ثم الیه ترجعون اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد